تاسو په دې پوهیږئ چې ګناه یوازې غلا نه ده، ګناه یوازې العیاذ بالله زنا نه ده، ګناه یوازې د مسلمان حق په زور باندې یا په غلا باندې خوړل نه دي. ګناه یوازې دا نه ده چې د مسلمان غیبت وکړه، ګناه یوازې دا نه ده چې په مسلمان پسې بد ووایه. تر ټولو خطرناکه ګناه به زه تاسو ته وښیم. د ټولو خطرناکه ګناه دا ده چې انسان د خپل ځان دپاره د قرآن د زده کولو کوشش نه کوي، د قرآن د احکاماتو څخه سرغړونه کوي. قرآن یې زده کېږي، الله سبحانه وتعالی دته استعداد ورکړی دی. الله پاک جل جلاله په ده کې دا استعداد ایښی دی چې دی د الله کلام یې زده کړي، لیکن نه یې زده کوي. یا د دنیا په سوچ باندې یا د نفس په خواهشاتو باندې مصروف دی، د قرآن و زده کړې ته دی وخت نه لري. دا د ټولو لویه ګناه ده. ځکه قرآن کې ټول احکامات دي، که لمونځ دی، که زکات دی، که روژه ده، که د محرمات څخه ځان بچاول دي، دا په قرآن کې دي. نو چې کله په قرآن کې سول لومړی به زده کوې. که چیرې تا د قرآن احکامات زده کړي دي، د قرآن احکامات ته دې وخت ورکړی نه او ته وایې زه د قرآن احکامات په ځای کوم، دا امکان نه لري. د ټولو لویه وبا خو دا ده چې موږ قرآن ته وخت نه ورکړو. هر شي دپاره موږ وخت لرو، د مجالسو دپاره وخت لرو، د دنیا د ګټلو لپاره وخت لرو، د سیالۍ دپاره وخت لرو، د عبث مجلسو دپاره وخت لرو، د بېهوده خبرو دپاره وخت لرو، لیکن د قرآن عظیم شان د زده کړې دپاره موږ وخت نه لرو. یو سړی په دې خوشحال دی زه ډاکټر یم الحمدلله، بل سړی بیا په دې خوشحال دی چې زه انجینر سوم یا په راتلونکي کې زما نه انجینر جوړ سي. یو سړی بیا په دې هڅه او کوشش دی چې زما څخه د نړۍ پر سطحه لوی تاجر جوړ سي، یو سرمایهداره جوړ سم. یو سړی بیا په دې هڅه باندې دی چې زه د کلي او ملک خان د ځانه جوړ. بل سړی بیا په دې هڅه باندې دی چې زه د ځان دپاره منصب و یو چوکۍ پیدا کړم چې څنګه زه لوړ منصب ته ځان ورسوم. دا هر یو په دې هڅه کې دی، لیکن تواوره تا ته د دې کمی احساس نه ښکاري، تا ته د خپل ځان د دغه کمزوري احساس نه ښکاري چې ته سره د دې چې د ځانه ډاکټر جوړېدل غواړې، سره د دې چې د ځانه انجینر جوړېدل غواړې، لیکن د الله کلام چې زما او ستا د زندګي اصل مقصد دی، د آخرت او د دنیا کامیابي مې پر دې باندې ده، لیکن د هغه څخه موږ ځان محروم پاته کړی، د هغه زده کړې ته موږ وخت نه لرو. کوم کس چې ما او تا ته ډاکټري زده کوي، کوم کس چې ما او تا ته انجینري ښیي، کوم کس چې ما او تا ته عصري یا بل تعلیم راکوي، هغه ما او تا د هغه ډېر قدر کوو، د هغوی دپاره وختي لا فیس په ایډوانس کې جمع کوو، د هغوی دپاره فیسان موږ د بل څه پوره ورکوي. لیکن کوم کسان چې معلمین د قرآن دي یا موږ ته معلمین شي، معلمین دي قرآن راته شي، په دا کسانو روزانه موږ ته خولې وچسبېلې چې د الله یو کلام یو آیات د کلام دا در زده کوم راسه، لیکن موږ هغه ته وخت نه لرو. دا څومره د مسلمان دپاره لویه تباهي ده. تاسو وګورئ موږ 5 وخت لمونځ کوو او قرآن کې الله وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. لمونځ موږ تاسو د هر قسم منکرات راګرځوي، لیکن دغه لمونځ ما او تاسو 40 کاله کړی دي، 10 کاله مې کړی، 50 کاله مې کړی دي. د دغه لمونځ د زده کړې کوشش مې یو کال نه یوه ورځ هم نه دی کړی. بس چې څنګه موږ په عادت باندې زده کړی دي، په کم رقم چې موږ ته مور و پلار ښولی دي، نور دا احساس موږ سره نه دی پاته سوی چې دا خو زما د زندګي مقصد دی. الله د قیامت په ورځ باندې اوله پوښتنه د لمانځه کې زه به یو معلم ته کښېنم د خپل لمونځ به ورته تېر کړم چې زما لمونځ زده دی که نه. او حال دا دی چې موږ دنیا ته راغلي هم د دې دپاره یو. قرآن کې الله وایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما چې انسانانو پیرانان پیدا کړي د خپل عبادت لپاره م پیدا کړي، لیکن نن موږ خپل هدف او مقصد بدل کړی دی، د قرآن نه زده کړې کوشش نه کوو. په دې کې ډېر انسانان، ډېر مسلمانان، خاص کر هغه مسلمانان چې ځان ته دینداره مسلمانان وایي، د دین خدمتونه کوي، یا خپله دینداره کسان وي ځان ته دینداره کسان وایي، هغه هم موږ سره یا په دې مسلمانانو کې د دې سره په دې ګناه کې شریک دي.
هغه هم دینداري خوند ورکوي، عبادت خوند ورکوي، وصله رحمي او قرابت خوند ورکوي، لیکن کوي نه. کوي خو هغه کس چې په کوم اصلي مقصد باندې یا اصلي طریقه د دې د کېدو د پر هغه باندې کوشش نه کوي، زده کوي نه. ستاسو خیال دی الله سبحانه وتعالی به په دې موږ وبخښي. الله سبحانه وتعالی به موږ ته په دې باندې بخښه وکړي چې الله سبحانه وتعالی وایي چې ما تاسو ته کتاب راستولی وي، قرآن مې راستولی، د دغه قرآن دپاره تاسو کوم کوشش وکړئ. خاص کر زموږ په معاشره کې زموږ نیمه حصه څخه زیات زموږ طبقه د ښځو طبقه ده. زموږ دغه زنانې قرآن په ویلو باندې نسي ویلی، په الفاظو باندې نسي ویلی، او د قرآن احکامات زده کړه، د هغه تفصیلات خو بیخي لرې خبره. څومره موږ جفا کړې د خپل کتاب سره. ستاسو خیال دی ته چې یو مسافر یې لرې کړلی، ستا قریبان تا ته یو خط استولی، ستا مور یا ستا پلار تا ته خط استولی، او ستا خط نه یې زده. تا ته چې سړی خط درکړي چې دا ستا د پلار خط دی، یا ستا مور ما ته په لاس راکړي چې ده ته یې ورکړي، یا ستا ورور راکړي، او ته پردیس مسافر هم یې، ته په دې اکتفا کوې چې دا خو زما نه په پوهېږم التکشیر. ته د دې خط د لوستلو دپاره په دې باندې د ځان د پوه کولو لپاره د هر قسم تعلیم یافته کس کوشش کوي، هلته پسې ځغلی چې دا زما د مور خط دی، دا زما د پلار خط دی، ته ما ته ووایه څه یې ویل. لیکن کوم کلام چې ستا مخ ته پروت دی دا د رب الارباب د رب العالمین کلام دی، دا د الله سبحانه وتعالی خبرې دی، لیکن د دې د زده کړې کوشش موږ نه دی کړی. ته په یو کمپنۍ کې کار کوې، کمپنۍ تا ته وایي کار وخت زما د طرف سے میسیج درلی، دا دوه میسیجان، یا به د پریشانۍ میسیج وي یا به د خوشحالۍ میسیج، خو دا میسیج به ته فورا ګوره. تا ته کمپنۍ میسیج واستوي، ته نه په پوهېږې، ته دا موبایل بندوي ږدې، که ته کوشش کوې ځغلې د هغه کس پر ځان رسوې چې د هغه انګلیش زده او د هغه نه معلومات کوې، پوښتنه کوې چې دا کمپنۍ ما ته څه خط رسولی، ته وګوره څومره په دې باره کې ته هلې ځلې کوې، څومره کوششونه کوې، څومره بېتابه یې. لیکن د الله کلام الله سبحانه وتعالی د اسمانو څخه نازل کړی دی د جبریل امین په واسطه باندې، او صحابه کرامو تابعینو در دغه حال وخت پورې در تا پر رسولی دي. تا د خپل قرآن سره کومه وفا وکړه، تا د دې د زده کړې کوشش وکړه. دا د انسان دپاره لویه تباهي ده، لویه ګناه دا ده چې انسان د الله څخه بیریږي خو د الله احکامات نه زده کوي. انسان د خدای د نواهیو څخه کوشش دا کوي چې زه ځان وساتم خو ځان نه په پوه کوي. دا د انسان دپاره لویه تباهي ده. هر مسلمان باید په ورځ کې قرآن ته وخت ورکړي، 10 منټه یي 20 منټه چېرته ترجمه شروع یې هلته ځان ورسوه، په ځان کې طلب پیدا کړه، په ځان کې یو قسم کوشش پیدا کړه، طلب پیدا کړه په ځان کې چې زه څنګه د الله کلام زده کړم، بیا به ستا دپاره د دنیا او آخرت کامیابي په همدې کې.